ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو پام وکړئ د نن ورځې ډیر تازه مهم او وروستي خبرونو ته. لومړی خبر: ملګرو ملتونه د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې 4,000 ښوونځي جوړوي. د راپورونو له مخې دغه توافق د ملګرو ملتونو او طالب استازو ترمنځ په دوحه کې ترسره شوی دی او د دې هوکړې له مخې طالبان به تر خپل واک لاندې سیمو کې دغې ادارې ته اجازه ورکوي څو زرګونه ښوونځي چې نجونې او هلکان به پکې زده کړې کوي فعال کړي. د طالبانو او یونیسف اداري مسؤلانو ټلګراف ورځپاڼې ته ویلي چې د دغو ښوونځیو مالي ملاتړ به د انګلستان او امریکا هیوادونه کوي. دوهم خبر: د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال مارک میلي دوحه کې له طالب استازو سره کتلي دي. د امریکا د پوځ یو ویاند ویلي چې مارک میلي له طالب استازو سره د لیدنې پر مهال هغوی هڅولي څو افغانستان کې روان تاوتریخوالی کم کړي ځکه د دې وضعیت دوام د سولې خبرو ته زیان رسوي. طالبانو تر اوسه له دې جګپوړي امریکایي جنرال سره د خپلې دې کتنې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. دریم خبر: د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د پاکستاني پولیسو لخوا د دې غورځنګ د مخکښ غړي علي وزیر د خلاصون لپاره د نړیوالو لاریونونو خبر ورکړی دی. منظور پښتین په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه لاریونونه به نن ترسره کیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی علي وزیر په وړمه ورځ په پېښور کې د یوې جوړه شوې غونډې په پای کې د پولیسو لخوا نیول شوی دی. څلورم خبر: د غزني په ګیلان ولسوالۍ کې د یوې چاودنې له امله 15 تنه ملکیان شهیدان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت طارق آریان وایي نن شاوخوا 2 بجې د غزني ولایت د ګیلان ولسوالۍ د اغواجان سیمې اړوند په یو کور کې چې د قرآن شریف ختم روانولو چاودېدونکو توکو ډک زرن چاودېدلی دی. په خواشینۍ سره زموږ 15 تنه ملکیان شهیدان شوي او 20 تنه نور ټپیان شوي دي. پنځم خبر: عمران خان له طالب استازو سره په کتنه کې د تاوتریخوالي پر کمولو خبرې اترې کړې دي. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان نن په خپل دفتر کې د طالبانو د قطر دفتر له مشر ملا برادر او د هغه له ملګري پلاوي سره وکتل. د پاکستان د لومړي وزیر دفتر وایي چې عمران خان او ملا برادر د افغانستان د سولې په پروسه کې پر راتلونکو ګامونو هم خبرې وکړي او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان لانجه پوځي حل لاره نه لري. عمران خان ویلي چې بین الافغاني خبرو د افغانستان د شخړې د حل کولو او په افغانستان کې د تلپاتې سولې د ټینګېدو لپاره تاریخي فرصت برابر کړی دی. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو تر پایه لیدلی وي. که مې دا ویډیو خوښ شوي ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.